نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو د شیطان لومه ده او یو د فرشتې لومه ده. ان لقلب ابن آدم لمتان، د انسان د زړه لپاره دوه لومې دي. لومې یو د شیطان ده او یو د فرشتې ده. شیطان یو خوا راکاږي چې د امتحان کې ناکام کی. دی ورته وایي زما لمونځ څه کوې؟ ماسخوتن به وکړو، لمونځونه یو ځای به وکړو. چې ماسخوتن راشي زما پرېږده سهار نه به دا خپل لمونځونه شروع کړو، به خوب وکړو. زیرا مړه دا پیسې ورکوي په زکات کې، دا خو بلا پیسې دي او دا خو که درنه ولګېږي دا بچي به دې څه خوري. یاره دا که حج ته لاړې دا خو لک یو نیم لک روپۍ دي، دا به څه کېږي، دا بلا پیسې دې لګي. دا سوچونه ورته چې راشه دا ګناه وکړه بیا به توبه وباسې. او بل طرف ته د فرشتې لومه ده. هغه فرشته ورته نه ګورې دا پیسې د الله په لار کې خیرات کا، الله وعده کړې ده دې بدله ښه صله درکوي. دا مونځو کا ګورې په ځان مه پرېږده. یو مونځ که دې پرېښو الله به سزا درکړي، د ژوند او د مرګ پته نه لګي. نو که دې د هغه شیطان مني امتحان کې ناکام تباه او د بربادۍ ژوند دی شي، او که د هغه فرشتې مني امتحان کې کامیاب. او داسې کامیابي د دنیا کامیابي نه ده. الله دې زموږ نصیب کې د الله د رضا حاصلولو هغه کامیابي ده. نو شیطان الله پیدا کړی دی دپاره، که دا شیطان نه وي نو بیا خو د انسان د امتحان وړو مقصد نشته. د هغې خو داسې مثال دی لکه یو د سکول استاد اعلان وکړي چې ټوله رکان به پاس شي. نو چې دا اعلان څوک وکړي نو بیا د چا د امتحان څه ضرورت دی، او بیا د ده د هغه کتاب د کتلو او د هغه مطالعې او د هغه علم څه پیدا شو. بیا خو د الله فرشتې وي که انسان الله پیدا دی دپاره کو چې یو خوا دله زه کتاب ورکوم، قرآن، پیغمبر ورته لېږم، عقل ورکوم، سوچ ورکوم، فکر ورکوم، خپل نعمتونه ورکوم، او په دې نعمتونو کې د عقل سترګې ورکوم. او بل طرف ته ولا شیطان ورکوم. او د شیطان سره یو بل دشمن دی چې هغې ته نفس وایي، نفس اماره بالسوء. دا دوه غله الله مونږ له دوه ډاکوان راکړي. که د یوازې شیطان وي نو انسان ته ضرر نشو رسولی، او که یوازې نفس وي نو انسان ته ضرر نشو رسولی. د دې نفس داسې مثال دی لکه په کور کې دننه چې غلي، او د شیطان داسې مثال دی لکه د کور نه بار چې ډاکو وي. نو که د کور نه بار ډاکو وي او په کور کې ورسره ملګري نه دی، پر غلا نشي کولی. او که په کور کې دننه یو سړی غلا کوي خو د بار ملګري ورسره نه، د مال دولت به کوم دی سنبالي چې دی غلا کوي. د کور دا دشمن، د بار دی دشمن ته لاره ښیي، په دې لاره به بېګا لاره وړي. په پلانکي المارۍ کې پیسې پرتې دي، دا کور مالدار دی او دا غریب دی، او د بار ډاکو راشي غلا وکړي ځان سره مال یوسي. دغه رنګې دا شیطان د بار ډاکو دی، او دا نفس او د انسان دا خواهش دا د کور دنده ډاکو دی. دواړه چې یو ځای شي د انسان نه ایمان غلا کړي، د چا نه ایمان یوسي. الله دې مو ساتي. د چا نه د نیک عمل غلا وکړي. او ورو د دوی یو نظام ګورې چلېږي، څنګه زمونږ استادو د حکومت یا د کور نظام چلېږي، دارنګې د دوی نظام چلېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دریاب د پاسه د شیطان تخت، او دا شیطانان د انسانانو پسې لېږي چې دوی ګمراه کړي. او بیا هر ماسخوتن دا واړه شیطانان دي هغه خپل مشر شیطان ته الوی ا دې تپوس کوي، وی دې تپوس کوي ته خو ما فلانکي پسې لېږلی وې څه دې وکړل؟ وی صاحب ما خو په ډېره خواري وکړه خو هغه ډېر تکړه و، مونځ مې پې پرې نه ښودی شو. وی ښه قضا کړې خو به دې پې وي نه صاحب وی سړی ډېر تکړه و په خپل وخت یې وکړو، ما خو د ډېر سوچونه ور واچول خو په خپل ټیم یې وکړو. وی هغه کې خو به دې ورته وسوسه چولي، د مونځ نه خو به دې ورته فکر بل خوا کړي که نه، لکه مونځ سړی کوي خو سوچ یې بل ځای وي. وی ډېر تکړه و، دې کې هم کامیاب نه شوم. نو دا مشر ابلیس دی نورو بچو ته وایي چې دې ونیسئ او په دریاب کې ورې یو څو غوټې ورکړئ. دې خو د اور د ذاته دی، د ده د اوبو ګورې نه لګي، په دریاب کې یو څو غوټې وله ورکړې. ته ما ولېږلې تا ورسه کار ونه وی بل ولا راشي خطه خو مې لېږلې وې فلان کې پسې سره وکړل، بابا ما خو ډېره اوچته کارنامه کړې ده. څنګه؟ وی بس لګیا وم وسوسې مې ورته اچولې، اله مې پرېښو چې ښځه مې پې طلاقه کړه، کور مې وله روان کړ. نو وی دا مشر ابلیس راپاسي او په دې شا باندې وټپئ، وی نعمه انته ته زما ډېر ښه بچې، زبردست کمال دې وکړ. او فیلتزمه ځان ته یې را تر غاړه باسي او ښکلي. ولې؟ ځکه طلاق چې واقع شي د ښځې د خاوند په منځ کې کور روان شو، بچي خورېري شو، تباه شو، دوه خاندانونه دشمنۍ ته لاړل. دا ښځه به څه کوي؟ په بدعملۍ به سري، هلک به څه کوي؟ په بدعملۍ به سري، دواړه په ګناهونو کې پرېوتل. روح دا د شیطان چالونه دي، ګورئ دا د سکیمونه او د سازشونه دي. او
د کم وخت نه دا سکیمونه سازشونه شروع دي دومره خبیث چې کوم وخت رب العالمین حضرت آدم علیه السلام پیدا کړ. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي چې د 80,000 کاله عبادت کړی ابلیس، او دې اصل کې د پیری په اولاد کې والجان خلقناه من قبل من نار السموم، نیکه پیریو داغه په اولاد کې دی، او دې د نسل کې الله فرق راوسته دی، لکه بعضې شی وي د هغې په نسل کې الله تعالی فرق راولي، نو جنس رب العالمین بدل لکه قچر مثلا زه مثال دره درکړم، قچر خو د خر او د اس په نسل کې دی، پلار یې خر دی او مور یې اسپه ده، اسپه او خر چې میلاو شي نو قچر ته پیدا شي. اوس د هغه خاصیتونه جدا دي، د خر جدا خاصیتونه دي او د اس جدا خاصیتونه. د اس او د خر بچی دی خو قچر اولاد نه راوړي، نسل یې نه پیدا کېږي. دا خاصیتونه الله بدلوي، نو دې د پیری اولاد دی خو د الله تعالی خاصیتونه بدل کړي دي. لکه زمونږ په انسانانو کې څوک په یو نسل کې وي څوک په بل نسل کې وي، د چا اولاد سپین پیدا کېږي، د چا اولاد تور پیدا کېږي، د چا ویښته ګلګوچي پیدا کېږي، د چا ویښته اوار پیدا کړي، څوک کلک وجود والی، سخت وجود والا، څوک نرم وجود والا، د چا جنس دی چې دا پوټینې وي لکه دا چین والا ګوره، او د چا داسې وي لکه افریقې والا ګوره مضبوط لکه د دیوانو غوندې شکلونه وي، د چا عمرونه زیات دي د چا کم، حالانکې د یو آدم علیه السلام اولاد. دارنګې د دوی نیکه پیری نو دا ابلیس د هغې د نسل نه 80,000 کاله د رب العالمین عبادت کړی، او امام غزالی رحمت الله علیه لیکي چې داسې عبادت یې کړی دی چې فرشتې به دته په عبادت کې پسېدلې، یو شان د الله تعالی عبادت، او د دې عبادت د وجې دی به په اسمان کې اوسېده، فرشتو سره یو ځای، او جنتونو ته به داخلېده. وایي چې کله آدم علیه السلام رب العالمین دانچه جوړه کړه او په جنت کې د ده راجوسه کېښودله، نو یې دی راغی دې ته تاوېده راتاوېده، د وخت نه یې ورسره دشمني وه چې دا تربوز د کمې جوړېږي، نو یې زه به وله دې خېټې له تنګړی ور یو شي له خلک ټینګړی ورکوي که نه، نو یې دې لیکي دا شیطان په خپله دی وایي چې ما ته د وخت نه پته وه چې د انسان به ناکاموي، ځکه چې ما دله لومبی ټینګړی ورکړ نو د ډډتوب اواز وکړ، ډډ لکه بعضې شي له سړی ټینګړی ورکړي نو کلک اواز کوي، او بعضې داسې اواز کوي چې تا ته پته لګي چې دا شی دننه ډډ وایي ما وایي چې ډډ شی نقصاني وي ځکه خامخا څه نقصانات کوي، دا به برابر نه. بیا چې رب العالمین آدم علیه السلام کې ساه واچوله نو دې ته حکم وکړه چې څومره موجود په اسمان کې وایي آدم علیه السلام طرف ته سجده ولګوئ. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې څومره فرشتې وي هغوی سجده ولګوله او دې بدبخته سجده ونه لګوله. نو چې فرشتو سر اوچت کړ او ده ته یې وکتل چې دې خبیث خو سجده ونه لګوله، نو هغوی د شکرې د وجې نه دوباره په سجده پرېوتې، دویمه سجده د شکرې الله تعالی ولګوله، دې وجې نه په یو رکعت کې 2 سجدې. نو ده نه الله بیا تپوس وکړو چې تا ولې سجده ونه لګوله، تا ته چې ما حکم وکړو نو سجده دې ولې ونه لګوله. نو ده یو ټکی الله ته وویل چې الله دې د خټې نه پیدا کړی، ده ته خو مخکې نه پته دا لا بیا خټې نه پیدا، او زه یې د اور د لمبې نه پیدا کړی، ځکه چې دې د جان د پیری اولاد کې او پیری د اور د لمبې نه پیدا دی، زه یې د اور د لمبې نه پیدا کړی، زما د اور لمبه خشتۍ مزېدارۍ، او چې دا بله شي نو بره زور کوي، او خټه په ځمکه پرته وي، د پاسه پې خلک ګرځي، څښاشي بویې کوي بدبویي کوي، اوبه پې د پاسه پرتې وي، خلک پې ګرځي، متیازې پې خلک غورځوي، نو ده ته به زه څنګه سجده لګوم. ګوره د عقل نه کار واخیست او کبر یې څو صفتونه شو؟ 2. یوې د الله د حکم په مقابله کې د عقل نه کار واخیست، او دویم یې کبر او لویي وکړله، ده ته سجده نه لګو، نو رب العالمین دې را ذلیله ځه رسوا به ګرځې ذلیله به ګرځې. نو چې دې الله ذلیله کړ نو الله ذوالجلال ته بیا دې رانیغ شو، الله ته رانیغ شو. ګوره دویم کبر ته یې ګوره د شیطان 3 صفته دي، د هغې نه مونږ ځان ساتو، الله دې دوی ساتي. یو صفت یې کبر دی، دویم صفت یې ضد دی، ضد دا باید سړی په ضد کې وي، که جرګې ول راځي که څوک ورته ملتونه کوي او که ښه خبره مو ته کوي خو دې د هغه خپلې خبرې نه وړي، ضد وي پکې ضد. او دریم صفت دا چې د الله او د رسول د خبرې مقابله کې عقل چلو، دا 3 د غټ صفتونه. رب العالمین دې ذلیله کړ، رسوی کړ، او فرشتو ته حکم وکړ، فرشتو سره مشوره هم کړې ده، دې نه مخکې شیطان ته د هغه مشورې پته ده چې د دې به د خلیفه ګرځوم، ځمکې ته به یې کوزوم، اولاد به پیدا کېږي، خو زما حکمونه به خپل اولاد ته او خپلو بندګانو ته رسوي.
نو چې کله الله پاک دنه تپوس وکړو نو دی الله ته ور مخامخ شو، ګوره د دې قبر ته لویه ته ګوره، وایي تا خو زه ذلیله کړم او رسوا دې کړم، خو زما د ستا په ذات قسم، الله ته قسم وایي چې دا ما ته خو الله ویلو چې دې به ځمکې ته لېږم خلیفه کوم، درته پته وه چې داسې به کېږي، او دې نه مخکې پیریان هم په مخ د ځمکه اوسېدلي دي، چې د هغه پیریانو د جنس هم دي، وایي د دا اولاد به ما نه یو جنت ته نه ځي، ستا د رضا کار به نه کوي، او د هر طرف نه به زه د ده په د اولاد او په د حمله کوم، د ښي طرف نه به حمله کوم، د ګس طرف نه به حمله کوم، د شا نه به حمله کوم، د مخې نه به حمله کوم، د بره نه، مطلب دا چې دې به زه پرېږدم نه، هر طرف نه او په ده راځم او زه به حمله کوم، خو دې به د ستا تابعدارۍ ته نه پرېږدم، دې به زه ګمراه کوم. نو دوه خبرې شوې، یو خو د آدم علیه السلام سره دښمني ده چې د ده د وجې د ما د 80,000 کال عبادت ته وبولو شو، او یو یې ګورې الله سره دښمني ده چې تا به نه خوشحالو، ځکه د انسان په تابعدارۍ خو الله خوشحالېږي، دا ګوره ډېره خطرناکه خبره ده. رب العالمین ورته 5 قسمونه وخوړل چې تا هم قسم وخوړه خو زه هم درته 5 قسمونه خورم، زما دې په خپل ذات، په خپل جلال، په خپل عظمت، په خپل لویۍ او په خپلو صفتونو قسم چې که ته ډېر هم ګمراه کې او ډېر هم خطا کې او ټول عمر یې زما نه لرې وساتې، خو که دې یو ځلم ما ته د دې ټولو ګناهونو نه توبه وباسي، ستا دا ټوله خواري به په اوبو لو کوم او ځان ته به یې رانږدې. اوس یو خوا شیطان شو، لګیا یې دې خپله خواري کوي، او یا کاله 80 کاله په یو انسان خواري وکړي، او یا 80 کاله بلکې د دې نه زیاته خواري وکړي. یو دا آتش پرست دی، آتش پرست شمعون یې نوم دی، شمعون، او د مرګ په وخت کې دی مالک ابن دینار غالبا دی که ظنون مصری دی، غالبا مالک ابن دینار رحمت الله علیه، او دی ولا راغی ورته کېناسته او ایمان راوړه، ګاونډي ودرېد، هغه ورته وایي چې ما خو 80 کاله یا 100 کاله تقریبا د اور عبادت وکړ، او دې ځان قدر کې اوس پروت دی آتش پرست، وایي څه دپاره یې د اور عبادت وکړ؟ وایي دې دپاره مې وکړه چې اشنایي او دوستي ورسره پیدا کړي. وایي یو کار خو وکړه، تا دا 80 کاله 49 کاله چې د دې اور د عبادت وکړو، نو تا به ورسره څه ناسته اشنایي خو پیدا شي، اوس خو دې روانې مرې، یو ګوته وردن نه کړه چې دا ګوته راله سودې یو که نه سودې، او زه د دې اور د خالق عبادت زه هم ګوته وردن نه کوم، ګورم چې د ما را سودې یو که نه سودې، راځه به تجربه به پرې وسوکړو. هغه بت پرست پوه شو، اوس الله چې چاته هدایت کوي، حالانکې هغه آتش پرست یو انسان ورې د شرک نه لویه ګناه د الله په نسبت بله نشته، د الله مقابله کې بل ته خدای ویل دا ډېره لویه ګناه ده. نو ده د شرک عبادت وکړو، یا 80 کاله او یا کاله یا 49 کاله، خو ښځه سپینګیرتوب په هغه شکل کې بوډاوالي کې مري، ځان کدن ترې زیرې بس مري، الله ورته هدایت کوي. پوه شو؟ وی یاره یو کار وی دا خبره مې ستا خوښه شوه، خو که زه مسلمان شوم هسې نه د دې نه موزم او خو هم څونه ګټ، وی زه ګرنټي در کوم چې الله به جنت درکوي. دا بزرګ وته نو میرے وقت پورا دهن لنا دا غالبا یا مالک ابن یادم ذنون مصری رحمت یو کس دی وی ګارانټي راکې وی څه ګارانټي راکې وی چې تاسو غواړئ خدا سړی اوس الله وته هدایت ما خو تاسو ته وی چې زړه یو فرشته ناستره ملهم وته ملهم او هغه فرشته چې د انسان زړه ته کومې نیکۍ راچي القاء الخير هغې ته الهام دی. بل خوا شیطان ناظر هغه شیطان نوم وسواس دی او چې د هغه ته کوم هغه القاء الشر هغه ګندګۍ وروړي هغې ته وسوسه وایي. د شیطان نوم وسواس د فرشتې نوم ملهم دې چې څه غورځوي وسوسه او هغه فرشته چې څه غورځي هغې ته الهام. اوس فرشته لګیا د هغه الهام شروع نو وایي ته وایي چې ته به څه ګارنټي راکړې نو چې ته څه ضمانت غواړې و یو لیکل به راکړې راله وایي بلکل در کوم ښه ولیکه ما ده وله ولیکل چې دی سړي دی شمعون ایمان راوړه او دی مسلمان شو دله زه ضمانت ورکړو چې دی به جنت کاغذ یې وله ورکړه او هغه کلمه شهادت ووایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هغه د آتش پرستي پرېښوده مسلمان شو. چې مسلمان شو او بس لږ ساعت پس مړ شو. چې مړ شو هغه وصیت وکړو د مرګ نه مخکې وایي که زه مړ شم زه خو مسلمان شوم وایي ما خو هېڅ عملونه کړم ما خو عمر په د اور عبادت ته تېر کړ نه مې لمونځ وکړو نه مې روژه ونیوله نه مې څه چا سره د نیکۍ خبرې کړې دي نه مې د مسلمانۍ څه خبرې کړې دي دغه کلمه مې ومرم ځنکدن مې خو که زه مړ شم یو کار به وکړم په قبر کې به ما د مسلمانۍ په طریقه ښخ کړې
او دا عالم برا باندې جنازه کوي او دا کاغذ برا پسې نه پاسې کوي ساته وتلا چې ساته وتلا دغه بزرگ ولی الله چې هغه ولمبو جنازه په وکړه او چې قبر کې سینقخ کاغذ ولا پسې نه پاسې کوي خورې په واړو چې کور تراغي اوس پړه کې سوچ کوي چې بنده داري څه غلطي وکړه تر جنت ټیکداري چې خلکو له جنتونو کاغذونه ورکړي دا جنت زمان ما ته د خپل ځان پته نه لګي چې جنت ته بدم او که دوزخ ته بدم نو بل سره کاغذونه ورکوم دا مې څه غلطي وکړه خو الله ما راونیسه جنت زما یو ځای چې ازمکې نو انتقال بل پسې لیکي نو دا خو زما جنت نه دی چې اوس هغه ایمان راوړو ما ورته انتقال وکړه جنت او کاغذ دا پسې نه د پروت دی په دې سوچ کې مجیره داسې کار کوم چې قبر ولا کنومه چې خپل کاغذ پرې راوباسم دا مې څه غلطي وکړه په جړا سر دی کې وده شو چې وده شو نو په خوب کې هغه شمعون آتش پرست چې مسلمان شو ویني خشته سپینې مزېدار جامې او خشته ښکلې باغ کې ګرځي او خندا غوندې او خوشحاله دی تپوس دی کوي ملګري الله را سره څه وکړل وی الله وبخلم وی په څه وبخلې وی په هغه کلمې شهادت مسلمان شو هر څه راته وبخل ګوره شیطان په اویا اتیا څلور نیمې شلې کاله خواري کړې ده او څومره خواري پې کړې ده دومره خواري پې کړې ده چې د شرک خواري پې کړې ده د الله د دشمنۍ خواري پې کړې ده لیکن د الله وینا چې یو ځلې کلمې شهادت وی مسلمان شو هغه ټول هر سره شیطان خواري په وبولو شو وی چې وی بخلې ویاو وی بس وی چې دا ایمان دې راوړ مسلمان شوې نبی علیہ السلام فرمایي الاسلام یهدم ما کان قبله چې سړی مسلمان شو د اسلام نه مخکې چې څومره ګناهونه کړي دي دا ټول ورته ختمه وی دا جنت یې راک والا وی دا خپل کاغذ دې مړه ستا کاغذ ته مې ضرورت نشته زه یې کاغذ ورکړ چې کاغذ یې ورکړ او راویښ شو هغه کاغذ یې په لاس کې پروت و کاغذ یې په لاس کې پروت زمارون خبره دا ده چې که شیطان ډېر زورور دی الله زور او طاقت ورکړي او ډېر زیات زمون پټ دشمن دې پستر ویني او دې خوا سره بل د کور دنش دشمن نفس دا هغه چې کوم جاله دا هغه سره مرګري ده او دې ډېر خواري مو کې خواریو کې ولا تاسو من رحمت الله من روح الله دا الله د رحمتنا مایوسی بنه کې کته ډېر زیاتم گمراه شو شیطان دې خطا کی او یو ځل مرشه د الله په حضور کې سجده ولګي چې الله باس زه معافي غواړم نو شیطان چې څومره خواري در باندې کړې ده ټوله په بولو شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله عرفات ته لاړ الله یې تاسو ټول بوت لیکي او ګور یو خبره درته کومه چې د حج داخلي شروع دي نو کوم مسلمان باندې چې حج فرض دي هر چاته پته ده چې په ما فرض دی او کنه نو هغه داخلي وکړي ښه بینکونو په ذریعه هم داخلي شروع دي او دا باقي دا نور ایجنټان چې کوم دي هغې به هم څومره په داخلي شروع کوي نو دې کې سستي مه کوي نو چې نبی علیہ السلام مبارک حجت الوداع د اخیری حج جمعه هم ده او عرفه هم ده او د عرفات په میدان کې ودرېد جبل رحمت ته مخامخ یو ځای دی هغه ځای کې نبی علیہ السلام مبارک خطبه ویلې او چې دا اوس کوم ځای کې مسجد نمیره د جومات دی دا د نبی علیہ السلام مبارک د خیمې ځای دی کې خیمه وه نو ودرېد او د صحابه کرامو دا ډېر لوی هجوم دی تقریبا 1,40,000 کم و بیش صحابه کرام ملګري ورسره څوک په غر د پاسه دي څوک یو طرف ته دي څوک بل ته دي نو نبی علیہ السلام مبارک هلته کې یو 3 سوالونه د الله نه وکړل 3 دعاګانې وغوښتل دریو کې 2 دعاګانې قبولې شوې یو دعا چې ده نو هغه وخت قبوله نه شو د هغې جواب ورنه شو نبی علیہ السلام نه په ها کې او نه په نه کې چې دا قبلو نو چې نبی علیہ السلام مبارک واپس راغی مزدلفې ته نو مزدلفه کې یو ځای دی جبل قزح ورته وایي او ډېر د دعا د قبلېدو ځای دی زموږ علما لیکي چې د اسمان لاندې د ځمکې د پاسه دا دعا د قبلېدو ر دغه ځای نه مبارک ځای بل نشته حتی چې د بیت الله د منځ نه هم هلته دعا قبلېږي او بل هغه ځای کې دعا قبلېږي خو د هغې مخصوص وخت دی ګورئ دا هم نه چې ګنې هر ټیمه هغه همدغه د مزدلفې په ورځ باندې د سار د مانځه نه پس د نور ختو پورې ټیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته کې خیمه وه چې کوم ځای خیمه وه نو هلته اوس د مزدلفې جومات جوړ او دا جبل قضا هغې سره نږدې غر هلته نبی علیه السلام مبارک هغه درېیمه دعا وغوښته نو چې هغه درېیمه دعا یې وغوښتله رب العالمین قبوله کړه دوی دا مې همدله قبوله کړه نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي ویې خندل ډېر یې وخندل نو صحابه ورته د الله رسوله دا خو د خندا مقام نه دی د جړا مقام ځکه دعا کې خلک جاړي او نبي علیه السلام په جړا کې دعا وغوښتله دا ولې خندل ولې وی شیطان مې ولیده
وی کله چې ما ته رب العالمین اعلان وکړ چې دا دعا مې دله قبوله کړه نو شیطان راته الله وښو وی خاورې راغشتې په سر د پاسه یې اچولې او چغې والې واویله او منډې والې چې تباه شوم او غرق شو ځکه نبي علیه السلام د امت لپاره دعاګانې غوښتې وي او ډېرې قیمتي دعاګانې غوښتې وي او په هغې کې یو دعا دا وه چې یا الله که ستا څه حق وي زما په دې امت باندې او ستا نه معافي وغواړي نو تا ته دا درخواست کوم چې ورته یې وبخه او که ستا په دې امت د بنده حق او دې تا نه معافي وغواړي الله نو هغې نه مرسته طریقه جوړه کړه نو چې الله د چا نه رضا شي ګوره د بنده حق نه معاف کېږي په دې غلطفهمۍ کې به نه پرېږدي خو که الله د چا نه رضا شي نو هغه طریقه دا ده نبي علیه السلام مبارک فرمایي ګوره نبي علیه السلام مبارک وخندل وایي د الله په حضور کې مې الله ته داسې وي یا الله چې دا د چا په چا حق دی دله جنت ورکړه کړه ورته ووایه چې تا دا جنت در کوم دا مسلمان ته خپل حق معاف کړه نو دی به ورته معاف کړي اوس پردي حق الله نه معاف کوي خو که الله دله جنت ورکوي چې حاجي صاحب تا له جنت در کوم ځه دا فلان کې وبخه او دی وایي زه به دا جنت به والم او دا فلان کې به وخم زه راته خپل حق وبخه نو شیطان وی په سر خاورې واچولې او منډې والې او ژړلې چې تباه شوم برباد شوم هلاک شوم نو دې بیا د ده خواري چې الله ضایع کړي او برباد یې کړي په جنګ بدر کې دی د کافرو په صف کې ولاړ دی شیطان او د کرد ابن جابر په شکل راغلی دا یو ډېر لوی دا یو ملک و او راغی ابوجهل سره لاس نیولی دی او دی مه یېرېږه زما قوم را روان دی 3,000 مېره قوم را روان دی 3,000 ابوجهل بار بار تپوس کو دی خو دا کرد په شکل و د هغه لوی ملک په شکل و هغه تپوس کړي هلکه هغه لښکر دی راونه رسېد هغې غر نه شاته را روان دی سپیکر چې ونه کړي خو چې کله جنګ شروع کېږي زما قوم به را رسېدلی ابوجهل په دې خوشحاله ملګرو ته یې وویې خفه کېږئ مه تاسو 1000 کسان دي مسلمانان خو دا 100 کسان دي او د دې کورز ملګري چې دي نه هم د دې غر نه پورې غاړه را روان دي چې د مسلمانانو د کافرو لښکر یو بل ته مخامخ شوې که نه او فرشتې راغلې فرشتې د بدر یو غر دی په هغې د پاسه د میږو په شکل کې دا میږي دا وزر وله زه چې صحیح نه یم که نه اته چته یم ایله مې میدان ته مې راوستې اوس به دې پته ولګي دې خو بیا لکه د مشرف خپل او پردی نه پېژني بیا خپل تمثیلې ورته کوي او پردي تمثیلې ورته کوي را مې ورته اوس به ته پته ولګي کوم خوا دی وایي به ته ما ته لاس پرېږده ابوجهل یې راکاږي ابلیس دې لاس راکاږي خدای بدبخته ته اوس څه یې نه هغه د دنیا فرشتې راغلې د یو فرشتې مقابله نه شو کولی بابا ورته د 1000 فرشتو مقابله را مې ورته اوس به ته پته ولګي اینې ارا ما لا ترون لاس یې ته یې وویسته هغه ابوجهل سره د هغه خپل لښکر یې پې تباه برباد او مختلف سکیمونه حربونه دی بدبخت لور دی یو دل یو دغه کې یو سړی نیک سړی دی د دیوال په سوري باندې ملاست مسلمان دی ولا راغی یې پاسه ده او ورته وایي ولې د خوبه دې ویستم واښوي دیوال راغورځي پاسه دیوال د باندې راغورځي هغه زر پاسه جامې وڅنډلې خو چا خوښو دیوال را پرېوت چې را پرېوته دغه سړي ور منډه کړې او د شیطان دی خو انسان په شکل د شیطان خدای راسره خو ته خو د مرګه بچ کړ ته څوک یې او تا خو ما سره ډېره ښېګړه وکړه که دا دې د خوبه نه وي راویښ کړی او دا دیوال په ما را پرېوتی وې خو دغه به یې دڼیا کړی وې مړه به وې اوس خدای راسره خو وکړ وایي مړه دواګانې مه کوه سړیه وایي ته څوک یې ته خو ډېر ښه سړی ده وایي زه خو شیطان یم اوهو شیطان ته ګوره او ښېګړې ته ګوره تا خو ما سره ښېګړه وکړه ته څنګه شیطان یې وایي ښېګړه مې سره نه را کړې ظالمه دا دیوال دا پروت اوس به شهید شوی وې ته به م راته په جنت کې نیغ کېدې شهادت نه مې بچ کړې د شهادت مرګ ورونو د کافر په مقابله کې د دشمن او د کافر په مقابله کې رب العالمین زمونږ ته د شهادت مرګ را نصیب کړي ډېر قیمتي مرګ دی لکه دا خلک وایي دا جامع حفصه کې چې دا څومره ماشومان او جینکې او زنانه نو ټیکه وارثان خو خفوي او مسلمانان هم خفوي خو هغې ته رب العالمین د شهادت مرګ ورکړي او بیا داسې د شهادت مرګ چې د خپل مسلمان رور د لاسه د شهادت د مظلومیت مرګ اور نبی علیہ السلام فرمائی د شهید متعلق ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقه تحت العرش تصرح من الجنه حيث شاءت هذه روحونه با د الله د عرش لاندې ولاندې او په الوتکو کې وي او چې کوم ځای کې د جنت خوښي چکرې به لګي چې کوم ځای کې خوښي جالب د عرش لاندې چې راځي واپس د الله د عرش لاندې وي ټکانې به نو دا خبيث له مختلف حربي او طریقې ول نه پیغمبر پری دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم منس کو دا
په جومات کې د انور تندر نیول د هغې مونځ یې کو چې مونځ یې کو رارسته شو بیا لږ ساعت پس مخکې شو چې سلام یې وکړ او صحابو ته تپوس وکړه الله رسوله په دې مانځه کې وروسته شوې دا ولې او بیا مخکې شوې دا ولې وی شیطان راغی او د اور لمبې راوړه او ما ته یې په دې ځمکه د پاسه وغورځول نو یې وروسته شوم وی نیت مې وکړه چې راوینیسم خو وتښتېد او وی که رانیولې مې وې نو بیا به مې د جومات په دې ستنې پورې تړه چې د مدینې منورې د خلکو پې لوبې کړې وې وی الله رسوله رانیولې به دې و که نه وی د سلیمان علیه السلام دعا مې را یاده شو د هغه ده زما د رور د سلیمان علیه السلام چې رب هب لي ملکا لا ینبغي لاحد من بعدي هغه دا دعا کړې وه چې الله داسې بادشاهي راله راکړي چې زما نه پس د بل چا نه نو د هغه په پیریانو په شیطانانو باندې هم تسلط و نو که ما دې رانیوه خو بیا خو زمان په دې پیریانو په دا خو هم د پیري راته په شیطانانو هغه تسلط راته زمان پې د پاسه هغه خپل تسلط راته نو د سلیمان علیه السلام هغه دعا چې نیمګړتیا راتله نو ما پرېښود رددته خاصعا مې چې زه چخې خیروب شو او چې دا ورمخکې شم نو دا الله جنت راته وښو وی نیت مې وکړه چې یو د انګورو غونچک دې را شو وی بیا مې پرېښو او که دا غونچک مې را شو کولی و نو تر څو چې دنیا آباده وه تاسو به ترې میوه خوره او خلاصېده منه نو ګوره دا شیطان په پیغمبر ممله کې خو الله دې پیغمبر ساتي نبی علیہ السلام مبارک پخپله فرمایي چا یې تپوس وکړ وی نبی علیہ السلام وفرمایل وی هر انسان سره شیطان شته صحابه یې تپوس وکړ د الله رسوله تا سره هم شته نبی علیہ السلام وفرمایل او ما سره هم شته خو زه الله د هغه نه محفوظ ساتلی پیغمبران الله د شیطانانو نه محفوظ ساتي زه د الله محفوظ ساتلی او بیا د پیغمبر نه پس د پیغمبر په نږدې امتي خو مضبوط وار کوي خو نه پرېږدي څومره چې نږدې وي په هغه حمله کوي کوشش کوي چې دین ولا خراب کړي کوشش کوي ګوره دا د الله ډېر لوی قدرت دی الله فرشتې را مقرر کړي چې موږ ساتي یعنې که دا فرشتې نه دی که نه دا نیکان به ګوره د شیطانانو وجلي وو پرېښې به یې نو ځکه غټ دشمنان دي چا باندې به یې اور اچو چا باندې به په ټوپک دس کو په چا باندې په چاړه به یې ګزار کو دا خو الله تعالی فرشتې د قرآن کې الله یرسل علیکم حفظة د هغه فرشتو په ذریعه الله تعالی د انسانانو حفاظت کوي که دا نه وي یو نیک انسان او یو عالم او یو بزرګ به یې نه وي پرېښی او بیا خصوصا د مرګ په وخت کې ډېر ډېره زبردسته حمله کوي امام رازي رحمت الله علیه فخرالدین رازي ډېر لوی عالم تېر شوی دومره لوی عالم تېر شوی دی او تفسیر یې لیکلی دی که تا خو د هغه تفسیر وکته نو عام مولیان د هغه په هغه تفسیر پوهېږي هم نه چې څه یې پکې لیکلی یو ډېر بهترین او د عقلیاتو د نقلیاتو نه ډک یو تفسیر یې لیکلی او فلسفي عالم تېر شوی یو بزرګو په هغه زمانه کې شیخ نجم الدین رحمت الله علیه د هغه سره د امام رازي رحمت الله علیه نسبت نو یو ځل دا بزرګ اودس کوي او خپل شاګرد مرید ورته وباچي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې په اوبو کې به اسراف نه کوي په اودس کې به ډېرې اوبه نه لګوي دی لګیا دی لاس وینځي او هغه مرید ورته وباچي یو لوټه یې تشه کړه هغه مرید لاړ اوس بله لوټه ده سوچ اوس بل ځای کې دی مرید ورته لګیا دی وباچي ډېرې زیاتې اوبه استعمال کړې مرید هم حیران دی چې نن خو صاحب بله اوبه استعمال کړي دا خو د اسراف خو په دې اخر کې داسې یو چونګ اوبه راواغېشتې داسې یې وویشتل او زه به یې پښتو کې ته معنا وکړم چې اوبه یې وویشتلې وی ورته وایه چې بېدلیله خدای یو دی بېدلیله خدای منم او چې دی څنګه ووایې هغه مرید ته وی اوبه راته واچوه او داسې و مریدانو یې تپوس وکړه وی حضرت څه چلو تا خو نن بله اوبه په ځان باندې استعمال کړې زیاتې اوبه استعمالول خو ګناه ده اسراف دی او بیا دا تا دې ستا اوبه دې کم خو وویشتې او دا ودې ویسته وی ما ته الله امام رازي راښکاره فخرالدین رازي د مرګ په حالت کې وسات یې وته او هغې ته مې توجه شوه د بزرګانو ته کشف کېږي کشف یو شی به ظاهر کې تا ته نه ښکاري هغې ته به الله ښایي وی زنکدن کې پروت او شیطان سره مقابله وه د زنکدن په وخت کې ګورې دا خبیث مضبوطه حمله کوي شیطان ورته وایي چې وایه که نه الله شته ده ورته وایي او څه دلیل دی یو دلیل یې ورته و شیطان ته یې مړه دا دلیل خو دې بېکاره دی هغه یې وله باطل د یو کتاب لیکلی د امام فخرالدین رازي د الله تعالی په وجود یې 100 دلیله لیکلي 100 وی دا دلیل خو دې بېکاره دی امام فخرالدین رازي ورته وایي ښه دا دویم دلیل چې هغه دویم دلیل یې ورته پېښ کړی دی وی دا دې هم بېکاره دی دا هم باطل دریم دلیل یې ورته پېښ کړی دی او شیطان سره مناظره مقابله شروع ده دریم یې ورته وی دا دې هم باطل
اخیری او دو په توجه ما دته الله د کوم ځای نه خی دې د لر ځای نه ویني وی اخیری سلام دلیل ته خبر اورسېدل وی ما وی چې سلام دلیل ول برباد کې خدا تعالی د ایمان نه تیری وی بس یو چونګو به مې راواغشتي ورو مې نوسته او आवाज مې ولا ورکه چې ورته وای چې بے دلیل خدای من وی الله زما هغه چونګو به د امام رازی سینې ته ور رسول او امام رازی ورته وی چې ابلیس رمستړې کوا دلایل پرېدا بے دلیل الله موجود دی یو دې منم وی شیطان داغه د ځن خپل نو کې وسته او امام رازی سره د ایمان د دنیا نه لا د ځان کدن وخت امام رازی هم دې سړی ته خطه دی په دلایل نه شوال هغه غرور په جنتونو کې ګرځیدل پس مانونو کې چکرې والی دي د هر پیغمبر خبره اورېدلې ده په دریابونو ګرځي په دنیا ګرځي یو لطیفه غونډه ده خو د عبرت ده یو زمیدار چې هغه یوې کوله یوې او شیطان ولا راغی سوچه مسلمان شیطان ول انسان په شکل کې راغی وی زمیدار کاکا یو خبره تکو خدای څو خدایان دي هغه ته خدای یو دی وی څه دلیل دی سره چې خدای یو دی زمیدار کاکا ورته وی دلیل غواړي وی او وی خو درې کې دلیل دته وی یو درولا او هغه د غوان هغه چوکانی هغه کوم مضبوط چوکای کنه هغه د خون نه جوړه کړه نه جوړه هغه سیخ پکې لا بیلی هغه چوکای راواغشتا او پسې ورغی وی تا خو چوکای راواغشتا او درې کنه دلیل دته خیمه دلیل دته خیمه شیطان دی تخته دی خدای دې غواړي دلیل مو وای بس به دلیل نه منم چې الله یو نو شیطان سره مقابله کیږي دنیا کې جستان نه کوم پویا سره مقابله نشي کولای شیطان سره به مقابله وکړي نو شیطان ورته تصویر شیطان چال یو خره د کبر دی دیم چاله سره د شریعت د الله او د رسول د وینا په مقابله کې دی بل د عقل نه مخ کوي او د الله او د رسول د وینا په مقابله کې ګوره عقل شي نه ولی زما عقل هغه پوری کار کوي چې کوم دې پوری زما نظر لګي زما د نظر نه اخوا زما عقل کار نه کوي او د الله علم محیط ته اسمانونو پورته لاندې تیر شوی زمانہ راتون کی زمانہ پټ ښکارا قرآن کې الله فرمایي وی چې څومره اونې دي په دې مقدس مکه او د هغې نه څومره پاڼې غورځېږي الله وي زه پې خبرې او په دې ځمکه کې چې څومره تخمونه دي تخمونه یو زمیندار چې د شړشم دانې راوالي او په ځمکه کې ونولي د شړشم خو ډېرې وړې دانې دي خو که ده د غنم دانې راواخېستې او په ځمکه کې ونوستې ډېر خپلې دانې بیا معلومولی شي زما دانه په کوم ځای کې پرته ده څومره دي نه او الله وي دا ټولې ماته معلوم وما تسقط من ورقة الا يعلمها او چې څومره هغه تخمونه دي فی ظلمات البر والبحر الله اکبر د ځمکې او د دریاب په دې غاړو کې په دې تیارو کې چې څومره تخمونه پراته دي الله وي ماته معلوم نو د انسان دا ناقص علم او عقل او پوهه د الله او د رسول د علم په مقابله کې هېڅ شی نه نو د شیطان دویم چال سره د شریعت د الله او د رسول مقابله کې به دې تا ته دغه راوړي عقلي دلایل به راوړي سوچونه به دله خرابوي ښه او دریم څیز د هغه ضد دی ضده نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله قیامت شي دنه به دغه سا وباسي اسرائیل علیه السلام دی به منډې وي ابا ورپسې وي لکه موقع به ورکوي او دی به سجدې لګوي نو دی به یو ځای کې سجده ولګوي نو چې سجده ولګوي نو اسرائیل علیه السلام به ورته وایي ای ابلیسه دا خپل نوم عزازیل دی عزازیل او ابلیس د ده لقب دی ابلیس د الله د رحمت نه مایوسه ته وایي نو دی به سجده ولګوي اسرائیل علیه السلام ورته وایي ای ابلیسه بېوقوف بچیه پته راته کوم ځای سجده ولګوله وی ولې وی آدم علیه السلام قبر دی مخکې نو دا خو پته نه لګي دی خو سجدې لګوي او چغې وباسي وی آدم علیه السلام قبر دی مخکې وی دی به هغه وخت راپاسي چې توبه توبه معافي غواړم معافي غواړم معافي غواړم دومره ضدي او نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کله دی جهنم ته الله ور واچوي قرآن حکیم کې من الله فرمایي جهنم ته نو دته به را جهنمیان راغون چې دی به ورته تقریر کوي وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم دا ټول جهنميان به دته ناست دي هغوی به ملامته کوي چې سپېره ستا د وجې نه مونږ تباه شو دی به ورته وایي تقریر به کوي د اور په کورسۍ نبي علیه السلام فرمایي دی به ورته کښېني ان الله وعدكم وعد الحق الله سره وعده کړې و رښتیا وعده کړې ووعدتكم فاخلفتكم ما وعده کړې و دروغ مې کړې ما وی نه قیامت شته او نه جنت ته او نه دوزخ ته هغه دروغ وختل دروغ مې راته ویل او الله چې کوم وعده کړې وه چې زما څوک تابعداري جنت ته به ځي او که څوک مې نافرماني دوزخ ته به ځي الله خپله وعده پوره کړي وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم د جهنميانو د بسترې ګوتوس منډي
مړه وی تاسو کې ما پړې خو نور اخترې چې په زور مې باندې بت ته سجدې کولې او زه لیدې وم خو صرف اسې مې اړه کې راته دعوت کاو زما منلو چې کوم الله پیدا کړی وی د هغه نه منل چا چې د نعمتونه درکول د هغه نه منلو زما هغه فکرونه او سوچونه هغې پسې روان وی ما کان لی علیکم من سلطان ما خو تاسو کې څه پړې نه دی اچولی څه زور خو مې در باندې نه الا ان دعوتکم فاستجبتم لی ما اسې دعوت مې درکړو زما خبره مو منله فلا تلومونی ما ممرا ملامته کوي ولومو انفسکم ځان ملامته کوي چې دا غلوی ذات چې کوم تاسو خالق او مالک او د دنیا نعمتونه او بچي او خپل شکل رزق مسلمانی ایمان یې درکړو ام پرېښودو ما پسې روان شوې ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه نه تاسو زما فریاد در کولی شئ زما د چغو جواب کولی شئ انا د ستاسو د چغو جواب کولی شم ستاسو نه فریاد نشم اخیستی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم که تاسو په دنیا کې زما تابعداري کړې ده زه د هغې نه انکار کوم نه به م کوله چا راته وي چې زما تابعداري کوي ظالمانو له الله لوی عذاب نو او یا زره کاله چې دی په جهنم کې تیر کې نبی علیه السلام مبارک فرمایي او یا زره کاله د جهنم د یو سیکنډ عذاب نه دې الله وساتي ګوره نو رو به یې باسي دی به چغې او کرکې به وباسي او داسې پر جهنم کې دې تاویږي کلمې به تې وتې وي لکه وي چې د هغوی پرې ګاڼې تاویږي نو رو به یې باسي هلکه دا بخم دې مفهوم دې اوس یو کار وکړه وی څه کار وکړم وی آدم علیه السلام طرف ته اوس سجده ولګوه اوس دې معاف کوم وی الله داسې اوس دا نه دا نه مولوي صاحب زموږ خدای پاک وبخښي هغه تقریر کې دا ټکې وي اوس مې یېرې څوک بابا اوس وفات شوی دی چې هغه دا ووایي چې اویا زره کاله الله په جهنم کې وسوځئ او بیا یې راوباسي او ورته ووایي چې اوس آدم علیه السلام د سجده وکړو دوی چې دا نه کوم نه بابا ولا عذر کوي مولوي صاحب کافر پښتون دی ضد دی ضد دا راده ضد الله یم د ضد اوسه نو څو صفتونه شو یاد به شي څو صفتونه شو یو کبر لوی چې الله ته سینه دبول او دویم د شریعت مقابله کې عقل استعمالو او دریم ضد دا درې صفتونه که مونږ کې پیدا شو دا شیطان صفتونه دی الله رحمته وساتي ان کید الشیطان کان ضعیفا قرآن کې الله فرمایي چې شیطان سکیمونه سازشونه دا ډېر کمزوري دي کبر نه ځان ساته نبی علیہ السلام فرمایي که د یو انسان په دماغو کې د اوري د دانې عمره کبر وي د اوري د دانې عمره کبر نو د جنت خوشبویي په حرام ده هله په جنت ته ځي چې دا کبر ته وځي حالانکه د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل محسوسېږي نه د شیطان صفت دی او د شریعت مقابله کې عقل استعمالول او ضد کول او الله فرمایي وی د دغه صفتونو نه ځان ساتئ د دغه تابعدارۍ نه ځان ساتئ او عجیبه دلیل الله وایي قسم دې دغه چې کله قرآن حکیم کې دا ټکې راشي نو داسې خفه غوندې شم الله فرمایي وی دا څوک دی لکه یو سړی چې هله پیغور ورکوي که نه مړه ته ده سره ګرځي ستا پلار یې کنځلی ستا مور پلار ته کنځل کوي الله وی دا هغه کس دی اخرج ابویکم من الجنت وی ستا مور او پلار یې د جنت ته رسېدلي نو مور او پلار باندې غیرت ولې نه کوي آدم او حوا علیهم السلام دی د جنت نه راوستي نو ستا مور او پلار یې د جنت نه رسېدلي نو چې سړی په مور او پلار غیرت ونه کړي یو او دویم څه شی دی دویم دا چې ستا د مور او پلار نه جامې لرې کړي دي بربند کړي دي ستا مور او پلار جنت نه رسېدلي او بیا بربند کړي دي جامې یې تیسي یوریهما سوآتهما جامې یې دی نو چې مور او پلار یې درته دومره بېعزته کړي دي چې د هغې نه جامې وویستې د جنت نه یې دله راوویستل نو ته داسې سړي سره ملګرتیا کې د دې انسان تابعداري کې دا غیرت پکار دی حیا پکار ده چې داسې انسان دې سړی تابعداري وکړي نورونو ډېر خطرناک دشمن خو دی قسم دې ده خو کله کله وایم که دې خدای مونږ ته چې تا وښو چې څه چل به ورسره کوو ډېر خطرناک دشمن دی دا چې دشمن دی چې پټ دی ښکاره دشمن سره خوار څه کولی شي او پټ دشمن سره زړې څه کولی چې په سترګو نه ښکاري پټ دشمن دی او بیا جالی د انسان د زړه په خوا کې د نفس اماره بالسوء د هغې په شکل کې جاله پرته ده په دې کې نبي علیه السلام فرمایي ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم وی د انسان په رګونو کې دا شیطان داسې ګرځي لکه وینه چې ګرځي او دومره طاقت ول رب العالمین ورکړی دی وی که دې په ځمکه کې وي او یو انسان په اووم اسمان کې وي د ځمکې نه د هغې انسان په ډه کې وسوسه اچولی شي داسې مضبوطه وسوسه دل الله ورکړې ده نو ته به وایې چې د دې بلا نه په څه خلاصېږو دا ډېر خطرناک دی نه په څه خلاصېږي په سترګو نه ښکاري وسوسه اووم اسمان ته رسولی شي نفس اماره بسو جالی زما زړه سره پرته ده زما په رګونو کې ګرځي نو یو دم یې الله خولی هغه د الله ذکر دی ذکر
چې کلم د الله ذکر کیږي په دې کې وای الله الله یا لا اله الا الله دې به تختی دا یو صفت خناس ده خناس تختیدون کې رستو کېدون کې ته وای نو کته وای دا شیطان نه بچم د الله ذکر کوي برنه تختی او حدیث پاک کې راځي چې سو بانګ وای بانګ هم د الله ذکر دی کنه نو چې بانګ شروع شي د تختی دا شیطان او ټیزونه او هغه پورې منډه وای چې دا بانګ आवाज نه وي نو بیا راشي چې بانګ ختم شي نو چې بیا اقامت شروع شي اقامت بیا د الله ذکر دی نو بیا تختی منډه وای نو چې اقامت ختم شي نو بیا راشي د انسان ټول تکین نو دا انسان ال پریدي چې دې سلام وګرځي او پته وته لګي چې ما د رکعات او کلو کو سره وکړو هغه زور د انسان نو بس نو دا درې صفاتونه د شیطان دي الله دې موږ د درې صفاتونو نه ساتي او ورسره د الله ذکر کوي ذکر د الله چې ذکر څومره زیات کوي هغه مربه د شیطان نه محفوظ دی بس شیطان نه خلاصيږي د الله په ذکر یخلق خلق د الله ذکر دا غیبتونه او دا کنزلې یو بل په سپکوي دا ټول شیطان صفاتونه دي د دې نه بزان ساتو او اخیری یو ټکی وایم یو شیطان دی هغه ته قرین وي هغه چې دې څنګه دا شیطان هغه چي ګوري ها دا ابلیس ما ته وایي د نسل بدل شوی دی د پیریانو جدا طریقه باندې نسل پیدا کیږي لکه څنګه د انسانانو پیدا کیږي او دغه جنس الله بدل کې دی هغه چي او هغه خپل ترخ کې ګرځي او نو چې کوم اولاد هغه پیدا کیږي ډیر زیات او چرګ ته هغه کې زور بچی راوي نو بلا کې چې سپیره بچي او بلا بچي پیدا کیږي ها نو هغه بچي پیدا کیږي لکه کوم مخلوق چې هغه پیدا کیږي هغه د شمیر نه زیات لکه ماشي شو مچان شو یا د نور هغه شمیر څوک نشي کول نو یو انسان پسې هغه نور شیطانان خو وي او یو دای چې هغه څنګه دی پیدا شو یو ور پسې ولګي وي ته برادر نه جوړا کی تر مرګ پورې به ته سره تو دې کوي دا ول غره دا وای او جرجاله تو دې کوي کله په بیا لګي دا مثال خو ذکر وکړه جبلی نو حاصل دا دی چې لغری را سمې وي نو هغه د دې څنګه ورپسې خپل بچیو لګي تر مرګ پورې هغه تقرین وي نو چې دې کله جهنم ته دا سړی گمراه شي کنه او دا جهنم ته غورځيږي نو دغه شیطان چې دا کوم د سره پیدایشي مرګره دی دا به سره په یو اټکړې وتړي او دواړه برخ جهنم ته غورځي د انسان دا گمراه انسان او دغه شیطان چې د ماشومای نو سره مرګره دی دا به سره په یو اټکړې تړي په جهنم کې به غورځي مولوی صاحب د خدای پاک زمونږ وبخي هغه به وي د جهنم دا سزا خپل ده وې دا ډېر لوی بې غیرتی را چې سړی په جهنم کې د شیطان سره لاس تړلی پروت دی واقعي دا ډېر لوی بې شرمي ده بې عزتي چې شیطان سره چې دې خوا ګوري چې بعضې مسلمانان د نبي علیه السلام د لاس مبارک د حوض کوثر وبس کي بعضې د هغه د چترۍ لاندې ولاړ دي بعضې هغې سره یو ځای جنت ته روان دي او بعضې د شیطان سره لاس تړلی جهنم کې پراته دي دا ډېر لوی بې شرمي الله دې محفوظ وساتي او که څوک دعا کوي نو بل سړي ته نه دي پکار چې هغې سلام واچوي خو که سلام یې واچو نو سلام جواب واجب دی فرض دی دعا په دوران کې ورته جواب کولی شي امام سلام وګرځوي او مقتدي لا په التحیات لله یا په اللهم صل کې وي مقتدي سره امام سره یو ځای سلام ګرځوي که نه ګوره عبده ورسوله پورې به خامخا وایي او چې عبده ورسوله پورې مقتدي مونږ ورساو نو بس امام سره بیا سلام ګرځوي ځکه دا وروسته درود شریف ویل یا دا دعا کول دا سنت دي او د امام تابعداري واجبه ده نو عبده ورسوله پورې خو به لازمه نه او که د هغې نه اړولې او امام وایي چې السلام علیکم ورحمت الله نو دې باقي خبرې په منځ کې دې پرېږدي او امام سره یو ځای سلام کوي جنې د خاوند کور ته په ډوډۍ کې وړل څنګه دي بلکل ښه خبره ده ډوډۍ خو ډېر د عزت شی دی او چې پټه طریقې سره په ډوډۍ کې یوړلی شي دا ډېر د عزت طریقه ده دا ښه خبره ده او بل دویمه دا ده چې دغه دا پخوا خو زمونږ مشرانو به دا طریقه وه چې څه موده به بیا دا جینۍ پلار کره تله په ټانګه کې نو هم شاته بیا ورته څادر تړلی خیال دی خیر دا ور در باندې را روان دی خفه کېږې ما اوس به جینۍ په خپله وایي چې ما ډوډۍ ته مه خېږه داسې در سره ده ګوتې جنګ کې به داسې روانوي او دا په بعضې علاقو کې اوس هم دا رواج شته یا د صدر صاحب سره وزیر اعظم صاحب سره وزیر اعلی صاحب سره دقه یو ځای په کوټو کې ناست دی ما یو کارت ما ځان سره سنبال کړی ما چې دعوت یو کارت ډالې کړی لکه جینۍ دواړو پې دغه دی دا تصویر دی حیا لاړه الله دې مو حیا نصیب کړي که یو سړی ظلمن شهید شي او مړ شي او په ظلم نو دته غسل ورکولی شي که نه شي ورکولی او چې دی شهید شو ظلمن نو هغه ته بیا د غسل ضرورت نشته هغه ته بیا د خپلو ګنډرو جامو کې دی خپلی شي غسل دې مو نه ورکوي اقامت دوران کې په نامه لاس ایښودل
لازم نه دي په نامه لاس مېږده، لاس به ځوړند دي، په نامه به هله لاس ایږدې چې ته کله تکبیر تحریمه وکړې. مور او پلار دپاره چې سړی حج بدل کوي طریقې را خو ډېره اوږده طریقه ده، خو چې څوک د مور او پلار دپاره حج بدل کوي ما سره دې بیا ځان له میلاو شي، زه به طریقه ورته وښیم. نو خواښې سره خو تلي شي یو سړی دغه له د څه ورته ویلې کېږي حج ده، او خو که ځي ورسره تلي شي د خواښې سره حج ده. دا اوکې. زمونږ په دې وطن کې یو غلط رواج دی چې پردی ښځه اولي کې وي دا مې ترور ده او دا مې خواښې ده او دا مې دغه ده، دا څه ورته ویلې کېږي، دا اولي کې په کاغذونو کې او دې ورسره داخلو کې، دا بیا ګناه ده. دې نه ځان ساتئ. دا اوکې. یا الله زموږ په حالت باندې رحم وکړي. د افاتو، بلیاتو، مصایبو، غمونو او د شیطان د وسوسو نه الله په امن کې وساتئ. رب العالمین که موږ څومره ګناهونه کړي دي ته راته د هغې عفو نصیبه کړي. شیطان موږ څومره خطا کړی یو پروردګاره، موږ ډېر کمزور یو، موږ ډېر عاجزه یو. ستا په دربار کې سوال کوو الله تعالی زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي. دعا وکړئ زموږ دې وطن ته چې را څومره فتنې پکې شروع دي، مسلمان د مسلمان د لاسه مري او لویې فتنې او سازشونه شروع دي. پروردګار زموږ دا وطن د دې فتنو نه په امن کې وساتي. او د امریکا دا ټول څومره سازشونه امریکې دي. اول امریکې د صدر بش خپل بیان چې دا په جامع حفصه کې او لال مسجد کې څه وشو، دا زموږ د پالیسۍ یو حصه وه. مونږ چې کومه طریقه کار دا د هغې یو حصه ده، په خپله وي دې مونږ کړي دي، هغه دا زموږ د پالیسۍ یو حصه ده. الله د امریکا او برطانیې او د هغې سازشونه ناکام کړي. الله دې په خپل قهر تباه او برباد کړي. زموږ د مسلمان د الله حفاظت نصیب کړي. اخر وخت د الله په خلیره کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله. قرآن پانو محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 253 نمبر کیسټ کې تاسو د شیطان د مکر فریب بیان واورېدو. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې کې اشرف روډ سے فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کېدی شي. سپیشل فرمایش د ناخوان حافظ بشیر جان ارمانی او مولانا فیاض احمد او قیوم جان. ټلیفون نمبر دی 255 29 12.